اول مادر ما که است افغانستان است، کابل است. اول مادر ما چطور یک نفر مادر خود از شهر خود اعلا کرده بره، جای پیدایش باشه، کلان باشه، بلد باشه. الولود باشه، چی هر شخصی که باشه از اونمون وطن، از امون خاک زاده شده و نان از اینجا خورده، لباس از اینجا پوشیده، زیر بیرق اسلام زندگی کرد و همیشه میخواد در اونمون که بوده باشش باید باشه. خیلی هم یعنی آقای حکیمان هم دیا پایینانی دواگانو که او دست بد خلق ندیم و چطور بد نرسید. سلامونه، وخت مو بخیر. ډیر زیات مننه چې زموږ خپرونې ګورئ. یو ځل بیا مو زه شینکای احمدي په کارت پروان سیمه کې هرکلی کوم. کارت پروان نوم له سردارانو یا افغان اهل هنودو سره تړلی نوم دی. هدف دا دی چې دا سیمه د دوی مینه وه، د دوی عبادت ځای و، مګر په دې وروستیو وختونو کې دوی له د هېواد څخه یو شمېر نورو هېوادونو ته لاړل. لږه حصه یې چې پاتې و هغه جمهوریت د سقوط په درشل کې له هېواد څخه د باندې ووتل، نورو هېوادونو کې مهاجر شول. اما اوس یو ځل بیا د دوی شتون په مرکز کابل کې احساسیږي. د دوی غیر فعال دوکانونه بیرته فعال شوي دي. له دوی سره خبرې اترې کوم، له هېوادوالو سره غږېږم. د دوی شتون دلته څومره مهم دی، د دوی هغه چلند چې باید ورسره وشي کوم ډول باید وي. له موږ سره ملتیا وکړئ. ډېره مننه. نه ماشاءالله که پښتو وایې؟ پښتو هم زده دي، فارسي هم زده دي. همدا ښار کې غټ شوي وو. ښه، لومړی که ځان ته معرفي کې نوم دې راته ووایې. اسم خودم که است جسمی سینگ است، باشنده کابل هستم، اصلی ولایت ما غزنی است. پیدایش ما غزنی است. کجا رفته بودین در اول امارات یا همینجا بودین؟ حالا یک 2-3 ماه امارات همینجا بودیم. بعد از یک عملات تروری که به درمسال کارت پروان ما شد، به عبادتگاه ما شد و کمتر نفوذ بودیم. بعد از 2018 که است نفوذ زیاد ما که است، بعد شهر این رفتن و بیشترش که است بعد از همین تروری که در وقت امارات دولت اسلامی افغانستان شد رفتن به کانادا. کانادا که است برشان پناهندگی داد و در بعضی مردمای ما هست که در اینجا کاروبارشان است. اینجا ما چه وقت آمدین از طرف؟ ما تقریبا یک 6 ماه شد که اینجا هستیم. یک چند وقت مدت باز اینجا بودیم که خانواده اینجا بود و این دفعه که رفته بودیم خانواده را آوردیم. دقیق خلق رویه تاثیر چه ډول و؟ والا رویهشان خیلی خوب است که ما مردم چیز نمیگن، دولت خوب است، امنیت برقرار است. اونجا هم رویه کتان خوب بود، چیزی نمیگفت. بازم اینجا آمدین ده چیزی دیدن افغانیت تاسو لپاره څومره مهم دی؟ د افغانیت په اړه راته وایه. گپ است که اول مادر ما که است افغانستان است، کابل است. اول مادر ما چطور یک نفر مادر خود از شهر خود اعلا کرده بره، جای پیدایش باشه، کلان باشه، بلد باشه، اعلا کرده نمیتونه. شهر خارج خیلی یک شهر است که با ما مردم خیلی مشکل است. نور څومره کسان راغلي دي دلته؟ نور راځي 50 کسان راغلي دي، 50 نفر فعلا آماده و بعد از او که است تقریبا یک پلان داره دیگر. مردمای ما است که خیلی پریشان هستند در کشورهای خارج، کاروبارشان نیست، بیسوادی است. چرا که زیادتر مردم ما که است بیسواد است، پیشرفتن که است به خارج مشکل است بیسواد باشه. افغان باید څه وکړي چې د هیواد له پښو باندې ودرېږي؟ موږ باید څه وکړو؟ موږ مسئولیت څه دی؟ باید ما همکاری کنیم، قوم پرستی نکنیم، قوم پرستی را اعلا کنیم که یک دست باشیم، یک کشور خود پیش ببریم. تا که یک دست نباشیم قوم پرستی تا که باشه در جنگ و جدل باشه
نمیشه کشور پیش بره. اینجا راضی هستین؟ بله چرا راضی نباشیم دیگر نمیایم به کاروبار پیش نمیبریم. امنیت چی میگین درباره امنیت؟ بس امنیت خیلی خوب شده دیگر، از قبلا 100% عالی امنیت سال زیاد شده، امنیت زیاد است، خیلی خوش هستیم از دولت. تاسو دلته کوم یو مشر لرئ چې تاسو هغه مشکلات را حل کړي؟ څوک ته مشرم؟ فعلا خو از ما کلان ما که هستن نریندر سینگ بودن، وکیل ما بودن که فعلا در کانادا هستن. یک چند مدت اینجا هم بودن، یک 3-4 ماهی و فعلا باز به کانادا رفتن و یک نماینده دیگه داریم ما که اسمشان که است منجی سینگ لامبست. فعلا واقع است با یک حساب تجارت و سلسله تجارتشان که است به این رفتن و یک چند مدت بعد باز میان. دلته تاسو کوم ځکه چې غصب شوی تاسو خو په غمدو کې کوم نه وی؟ نه ما که است خانه ما که است که سابق داشتیم فروخته بودیم و از زیاتر مردم قبضه شده بود، باز دولت گفته میته و چندین خاندان داده هم سید چندین زمینای خانه مردم ما را داده بریم. وطن دوستی پړه څه وایي؟ څومره درته ګران دی وطن؟ کسی که وطن دوست است وطن علاقه ده نمیره به خارج. کسی که وطن دوست نیست دیگر وطن علاقه ده رفته دیگه. تاسو خپلوان خو په کاناډا ته نه ویتلی ډېر ځکه رسمي بلنه یې ورته ورکړله که نه؟ خو اینطور است که رفتن تقریبا به تعداد 300 نفر 300 نفر به کانادا رفتن و یک تعداد زیادی به هند هستن، تقریبا به تعداد 50,000 60,000 نفوذ ما. فامیل شما خو همینجا است؟ بله فامیلا را آوردیم این دفعه. تشکر. کاروبارتان چطور است اینجا؟ خوب هست ان شاء الله؟ کاروبار دیگر است دیگر، فعلا اینطور است که تجارت پیشای ما گرفته، مردمی که پیسه بود پولدار بودن کلشان رفته. است دیگر میچله، روزی دست خداست دیگر، اینطور نیست. تشکر. یک پیامی که تاتون میشنیم در خیر. پیام ما است که هر کسی گرفته از کشور بیا، باز از کشور بیا سرمایه گذاری کنه، کاروبار خود پیش ببره، اصول است، امنیت است. هیچ دیر ما میخوایم که وطن جور شود. تشکر، زنده باشید. زنده تشکر. نظر شخصی خودم همینطور یک نظر است که تمام مردمی که در افغانستان بود باش داشتن و زیر بیرق انسانیت و اسلامیت زندگی میکردن، فعلا ممتا هر جا که رفته بودن پس وطن از در همون که انسان زاده شده باشه پس همه تو تلاشش میباشه، چی افغان باشه چی اهل حدود باشه چی هر شخصی که باشه از اونمون وطن از همون خاک زاده شده و نان از اینجا خورده، لباس از اینجا پوشیده، زیر بیرق اسلام زندگی کرد و همیشه میخواد در اونمون که بوده باشش باید باشه. اگر 100 سالم که برم در ممالکای خارج بادم پس در همی وطنم است. اگر حال حدود است، سک است، پنجابی است، روس است، جرمن است، اگر هزاره است، افغان است، تاجیک است، کل زیر یک بیرق اسلام زندگی کرده و حالا هم میخواد پس بمون زاده که جایی که زاده شده پس میخواد زندگی خود بکنه زیر همون بیرق اسلام، پس همون تابعیت خود بس میخواد بکنه. اینجا زیاد چی رقم است؟ مهم است یا نیست؟ چون مهمیت برای شخصی که اینال وقتی که من در هر جایی که برم بازم گذران زندگی ما در هرمی خواب شده، در گشنگی از یا من خوش هستم، در سیریش هم خوش هستم، در هر کجایی که برم وطن در پشتو میگه هر چا تخپل وطن کشمیر ده. هر چا تخپل وطن کشمیر ده. اینمی اگر اینمی خاک اگر بیخید اینمی خاک و ملوت بزنم بازم وطنم از خاک مزیر ازی بیرق بعد زندگی مردانوار بگذرانم. آنسان کجا رفته بودی؟ حال فعلا من منطقه تا یک جایی را ضرورت کار داشتم رفته بودم که مثال یک چکر هم زدم از همه دور پیش کابل یا وطن خود برادرم دیدن کردم، همی که شکر ما راحت میگردم، اینمی کلان افتخار است برم. زنده باشید. و همیشه سربلندی تمام هموطنهای خدا که هر کسی که باشه در هر کجایی باشه آزادی، خوشی، سربلندی، موفقیت و همدستی و برادری را میخوایم. نمیشه رحمت ده.
په قلیوال کوڅه کې د یوناني دواخانه لري. دواخانه لري. دلته په تمخ به افغان اهل هنود زیات پیدا کېدل، اوس څنګه دي کمرنګه شوي دي؟ اوس تللی دی، کله چې امارات راغی دوی ټول لاړل د دې ځای نه. اوس کم کم شته دي، په ښار کې شته دي، په باغ بالا کې درمسال دی هغلته شته دي. تاسو سره مخکې دغه چلند سره خاموخي څه ډول تاسو حتما وخت ورسره تېر کړی دی؟ وخت هم زیات ورسره تېر کړی، تقریبا 10 کاله وخت هم ورسره تېر کړی دی. یعنې موږ په ځا کم چلېده، لکه څنګه چې موږ یو د بل څه چلېږو. دی هم دا یې نه ویله چې مثال موږ غوندې یو داسې مسلمان روش دی ډېر ښه و. بېرته راغلي دي اوس ما د کابل ښار پېښور برخو کې دوی دوکانونه ولیدل چې بېرته فعال شوي دي. څومره ښه یې بولي دوی دغه بېرته راتګ؟ ښه دی هم، یعنې هغوی حکیمان هم دي په یوناني دواګانو کې، او د څه بد خلک نه دي، چا ته یې بد نه رسي، ډېر عاجز خلک دي. دلته به څه ډول رویه ورسره وشي؟ ښه روش د دوی سره کېږي، دوی سره څه کار نه لري، دوی سره انشاءالله کومه ستونزه نشته ده. دوی سره د 10 کاله تېر کړي دي، حتما د دوی ترمنځ به تاسو سره یوه خاطره ثبت شوې وي که لیدونکو ته یې ووایئ؟ بس خاص خاطرې نشته، خو بیا هم ستللي یو چکر هم ویلی دی، یو ځای بل ځای ناست یو. درنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې تر دم ګڼې پورې مو زموږ ملتیا کړې او د افغان اهل هنودو چې ډېری ورته سرداران وایي د دوی خپرونه به مو تر دې مهاله پورې راسره کتلې وي. هیله ده چې د خوا کې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بیا او بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم. د الله په امان.